بسم الله الرحمن الرحیم. مشکات شریف کتاب الایمان کې وړومبی فصل او د هغې وړومبی حدیث چې دی ته حدیث جبریل ویلی شي او دا مشهور حدیث دی کې جبریل علیه السلام د یو انسان په شکل نبی علیه السلام د راغلو اخري عمر کې او د صحابو موجودګۍ کې نبی صلی الله علیه وسلم سره دین اسلام باندې خبرې شوې او صحابو ته د دین اسلام ټوله خلاصه په مختصر الفاظو کې بیان کړې وه. عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه، د عمر بن خطاب رضی الله عنه نه روایت ده، قال فرمایي بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو ذات یوم یو ورځ، استطلع علینا په دې کې راښکاره شو مونږ ته رجلون یو سړی شدید و بیاض الثیاب چې تکې سپینې وې د هغه جامې، شدید و سواد الشعر تک تور و د هغه ویښته، لا یرا علیه اثر السفر نه ښکارېده نشي لیدی په هغه باندې د سفر څه اثر، ولا يعرفه منا احد او نه پیژنده هغه لره په مونږ کې هیڅ یو کس. ګوره دا عجیبه غونته حالت یې د هغه سړي بیان، ویې خو تکې سپینې جامې اچولې وې. دې کې اشاره دې ته ده چې علما او طلبا د دین سره سپینې جامې دا خوند کې دې کې ثواب دی او د صفایۍ ته پکې هم اشاره ده، ویښتې تک تورو او د سفر اثر پې نه ښکاري، ځکه چې سړی سفر وکړي نو د هغه په جامو او ویښتو باندې د هغې اثر ښکاري، خبرې مو ورې پې الوتي او دغه شان هغه ویښته څه ګډوډي، نو یو خو په هغه د سفر څه اثر نه و چې مونږ وایو چې مسافر دی، خو بل طرف ته ولا یعرفه منا احد مونږ کې هیڅ هغه پېژنده هم نه چې دا څوک دی، یعنې داسې ښکارېده چې دی نږدې ده چېرته نه راغی او نږدې علاقو صحابه موجود وو نو مونږ کې چا پېژنده هم نه، او داسې حالت ځکه جوړ شو د جبریل علیه السلام چې صحابه ورته متوجه شي، حتی تر دې جلسه چې هغه کېناست الی النبي صلی الله علیه وسلم، نبي صلی الله علیه وسلم سره، نو فاسند رکبتیه الی رکبتیه، نو یوځای کړه خپل دواړه زنګونونه الی رکبتیه، زنګونونو د نبي علیه السلام سره، هغې د قیدې په شکل ناست و او دی ورته هم هغه شان کېناست او خپل زنګونونه د پیغمبر زنګونونو سره ولګول، ووضع کفیه علی فخذیه او کېښودل خپل دواړه تلي په پتونانو د نبي علیه السلام، فخذیه کې اشاره هی ضمیر نبی علیه السلام ته دی او یا هی ضمیر چې دی نو دغه سړي ته دی چې کېښودل خپل دواړه ورغوي یعنې تلي په خپلو پتونانو باندې، نو دغه یې داسې کېدی شي مطابقت چې راغی نو اول یې د نبي علیه السلام په زنګونانو پتونانو باندې لاسونه کېښود، بیا په خپلو، وقال وی یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم، وګوره یا محمد یې وویل، صحابو به یا محمد څه ته نه وي سوا د هغې نه چې بانډچي به و پوه به نه و، او د ده خو داسې د شان شوکت نه لګېده چې دی بانډچي نه دی، دی خو چېرته ښاري دی او مهذب دی، پوه دی، او چې نوم یې واس یا محمد په نامه نه و، او صحابه حیران شو چې پیغمبر ته یې په نامه نوم واس، نو یا محمد ویل دا خو د انسانانو لپاره دا جایز نه دي چې یا محمد وي، او هغه چونکې ملک و نو وی هغه مکلف نه دی، نو یا محمد وی یا محمد علیه السلام اخبرني عن الاسلام، ما له خبر راکړه په باره د اسلام کې چې اسلام څه ته وي، قال نبي علیه السلام ورته وویل الاسلام، اسلام چې دی ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دا دی چې ته ګواهي وکړې د دې خبرې چې نشته د الله نه سوا بل اله
او بشک محمد علیه السلام الله رسول دی. په دې کلمې سره خو سړی داخل شي اسلام ته او د دې تعلق عقیدې سره دی. او هغې سره بیا چې کله دا کلمه ووایي نو څه عبادات او اعمال هغه په سړي باندې لازم شي، ځکه دا سړی مسلمان شي او په مسلمانانو بیا څه بدني مالي عبادتونه دي نو د هغې ذکر ورته کوي وتقیم الصلاة او چې ته قایمې لمونځ، وتؤتي الزکات او چې ته ورکوې زکات، وتصوم رمضان او چې ته روژې نیوې د رمضان، وتحج البیت او چې ته حج کوې د بیت الله، ان استطعت الیه سبیلا که چېرې ته طاقت لرې هغې ته د لار. نو دی هغه فرایض یاد کړه. لمونځ فرض دی، بدني عبادت دی. زکات فرض دی، مالی عبادت دی. رمضان چې دی نو دی کې بدني مالی دواړه استعمالیږي. حج کې بدني مالی دا دواړه عبادتونه دي. قاله دې سړي وویل صدقته، تا رښتیا ووایې. وګوره چې نبي علیه السلام جواب ورکړ نو ده ویې صدقته، تا رښتیا ووایې. نو فعجبنا له، مونږ عجیبه وګڼه دا سړی چې یسأله تپوس هم کي دی د نبي علیه السلام او یصدقه او بیا تصدیق هم کي د هغې. نو د دې داسې معلومیږي چې زه تر مخکې نه پته وه. قال نو بیا ووایي فاخبرني عن الایمان، ما ته خبر راکړه په باره د ایمان کې. د اسلام تعلق او ظاهري اعمالو سره دی او د ایمان تعلق زړه سره دی. یعنی اسلام چې دی نو دا جوارحو باندې چې کوم اعمال کېږي او ایمان چې دی نو دا فعل قلبي دی، د تعلق زړه سره دی. قال نبي ورته وویل ان تؤمن بالله، ان تؤمن په معنا ان تصدق، دا چې ته تصدیق وکړې د الله د یووالي و ملائکته او د هغه ملائکو باندې ایمان راوړې وې منې، و کتبه او د هغه په کتابونو و رسله د هغه په رسولانو والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ، و تؤمن بالقدر خیره و شره او ته یقین او تصدیق وکړې د تقدیر د خیر د هغه او د شر د هغه چې څه کېږي خیر او شر دا د الله د حکم نه بغیر نه کېږي. قاله دې سړي وویل صدقته، تا رښتیا ووایې. نو دا ګوره هغه عقاید دي بنیادي هغې ورته بیان کړه. عقیده توحید دي، عقیده ملائکه، عقیده کتب، عقیده رسول، عقیده یوم الاخر او عقیده او تقدیر باندې. قال نو دې سړي وویل فاخبرني عن الاحسان، ما د احسان نه خبر کړه چې احسان څه شی دی. قال نبي ورته وویل ان تعبد الله، دا چې ته د الله عبادت کوې کأنک تراه، گویا کې هغه تا ویني. نو چې تاسو ویني او د هغه عبادت کوې نو هغې کې ډېره خشوع حضور وي. نو فإن لم تکن تراه، که چېرې ته تا نه وینې هغه نو که چېرې ته نه وینې هغه. قال نبي ورته وویل ان تعبد الله، چې ته د الله داسې عبادت کوې کأنک تراه، گویا کې تا هغه وینې. ځکه چې کوم کس ته وینې او د هغه عبادت کوې نو بیا ډېر خشوع حضور وي پکې، هغه ذات لکه چې ته وینې. نو فإن لم تکن تراه، پس که چېرې ته نه وینې هغه فإنه یراک، نو بېشکه هغه خو تا ویني که نه. احسان مطلب دلته په معنی د اخلاص، یعنې دا هر عبادت چې کوې نو اخلاص سره کوه او دا عقیده ساته چې الله ما ویني. قال نو هغه وویل فاخبرني عن الساعة، ما خبر کړه د قیامت باره کې. قال نبي ورته وویل ما المسؤول عنها، نه دی هغه کس چې سوال ته شوی دی د قیامت باره کې باعلم زیات پوه من السائل د سوال کوونکي نه. نبي علیه السلام وپېژنده چې جبریل دی، ورته ویل چې ستا او زما علم د قیامت باره کې یو برابر دی. قال نو هغه سړي ورته وویل فاخبرني عن اماراتها، خبر راکړه ما ته په باره د نښو او د علامو د قیامت. قال نو هغه ورته وویل ان تلد الامدو، یو نښه دا ده چې وبزېږي وینځه ربتها، مالک خپله. یا خو اشاره دې ته ده چې بدکاري به دومره ډېره شي چې یو سړی به وینځه والي بازار کې دته پته نه وي چې دا زما مور ده که نه زه له دې نه پیدا یم. او یا دې ته اشاره ده چې اولاد چې دی نو دا به د میندو نه وینځې جوړې کړي، داسې سلوک به ورسره کړي. دا د قیامت غټه نښه ده. وان تر الحفاة العراة العالة، او دا چې ته به ووینې
اخپیاب لخپی والا بربند وجود والا العالتا غریبانان رعاء الشاء سرون کې د ګړو بيزو یتطاولون چې هغوی به اوسیږي فی البنیان په اوچتو اوچتو محلونو کې چې کله هغه لاندې درجې والا خلک اوچتو درجو ته ورسي. قال نو عمر صاحب وی ثم انطلقا بیا دا سړی لاړو نو فلبثت مليا نو ما وخت تېر نه کړ لږ ما وخت تېر کړ مليا لږ یعنې زه لږ ساعت وم بس بیا ووتم. نو ثم قال بیا وایي ثم قال لي عمر صاحب وی چې بیا ما ته نبی علیه السلام وی یا عمر ای عمره اتدري من السائل آیا تاو پیژندې چې دا سوال کوونکی څوک و؟ نو یا خو په دغه مو کو بل روایت کې راځي چې درې ورځې پس زما نبی علیه السلام سره ملاقات وشي. قلت ما وی الله ورسوله اعلم الله او د هغه رسول ښه پوهېږي چې دا څوک و. قال فإنه جبريل نبی علیہ السلام وی چې دا جبريل واتاکم تاسو ته راغلی يعلمکم دینکم ښویې تاسو ته دین ستاسو. رواه مسلم دا روایت مسلم راغستی. ورواه ابو هریره او دا روایت ابو هریره صاحب نوم دی ما اختلاف پای کې الفاظو کې څه اختلاف شته. وفيه او د ابو هریره په روایت کې دی ویدار ایت الحفاتا اکل چې تو وینې خپیاب د خپیال غرات بربند وجود والا الصم البکما هغه کاڼو او ګونګیان ملوک الارض بادشاهان د ځمکې نو دغه د قیامت دغه نښو کې را او فی خمس د قیامت علم په هغه پنځو خبرو کې دی چې لا یعلمهن الا الله چې دا علم نشته مګر یو الله ته. ثم قرأ بیا نبی علیہ السلام ولستو ان الله عنده علم الساعه بشکا الله چې دی هغه سره د علم د قیامت او ينزل الغیث او هغه راوري باران او هغه ته پته چې کله به کېږي او دا پورا آیات دی بیا ويعلم ما فی الارحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله علیم خبیر. دا پورا آیت نبی علیہ السلام وی چې دا پنځه خبرې داسې دي چې د دې علم صرف الله ته شته بل چاته نه. یو د قیامت علم، دویم د باران د ورېدو، ویعلم ما فی الارحام په ګېډو کې د میندو څه دي، او وما تدري نفس ماذا تکسب غدا نفس ته پته نه لګي یو کس ته چې سبا به څه کړي، وما تدري نفس بأي ارض تموت او دا پته هم چاته نه لګي چې زه به کوم ځای په کومه ځمکه مرم. بېشکه الله هو د خبردار. متفقون علیه دا متفقون علیه روایت دی. متفقون علیه روایت څه ته وایي چې بخاري شریف مسلم شریف دواړو راغستي او سند یې هم یو شاني، یعنې د یو سلسله سند راویان پکې یو شاني، نو دې روایت ته متفقون علیه وي. دا مضبوط روایت دی. دا د مشکات شریف رومبی حدیث او دې ته حدیث جبریل وي، او په دې کې جبریل علیه السلام په یو عجیبه انداز کې د صحابو مخې ته د دین اسلام نقشه پیش کړه چې تر قیامته پورې اسلام د دې بنیادي خبرو نه جوړ دی. الله دې موږ عمل کولو توفیق راکړي.